دا یو ډېره غټه خبره ده چې د سردار لالا زامن اوس هم لګیا دي د خپل پلار نوم دایم او قایم ساتي. یو دومره بهترین فلم د وړوکي اختر دپاره ورکړو، بیا एकदम هغې دپاره د بیا اعلان وکړو چې بهی لوی اختر لم زه د عوام دپاره یو فلم جوړوم. بدر منیر صاحب وړو وړو کارونو نه هغه سټارټ اخیستی او بیا هغه د پښتو فلمونو شهنشاه هغه رنګیلا چې دغه په زندګۍ کې چې دغه چا په جړا نه ولیدلی او دغه خوله به هر وخت د خندا او د مطلب د مزاج ټیپ په وه او د بیمارۍ په وخت کې دغه هډوکي ښکاره شوي وو. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د غټ اختر دپاره شاید فلم پروډکشن کتونکو ته یو نوی فلم ورکوي چې دا فلم نوم دی چا کړم بدعمله. د دې فلم لکه څنګه چې تاسو ته پته د ډایرکټر ارشد خان دی او په دې فلم کې مرکزی کردار شاید خان تر سره کوي. ګرانو کتونکو، زما پر څنګ باندې د کراچۍ د ټیلی فلمانو یو نامتو مشهوره اداکار حسین خان بنیری ناست دی. له حسین خان بنیری سره د دې فلم په حواله او د شاید فلم پروډکشن په حواله له ده سره خبرې اترې کول غواړو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې حسین خان بنیری ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی مه شئ. وعلیکم سلام عظیم بھائی، څنګه حال خیر دی؟ ټیک ټاک. ډېره مننه، ډېره شکریه چې تاسو یو ځل موږ له بیا موقع راکړه او موږ نه بیا موږ سره کېناستی او موږ هم په دې خپل محفل کې حاضر کړو. نو د ټول نه مخکې خو تاسو ټولو زما چې څونه پسندۍ والا کسان دي، کم کسان ما خوښوي، زموږ فلمونه ګوري، زما ټیک ټاک ګوري، زما دغه ګوري چینل ګوري، نو هغو ته زما حرص دی چې وطن چینل یو ډېر ښکلی چینل دی او تاسو دا ضرور لایک کړئ، فالو یې کړئ او سبسکرایب یې کړئ او انشاءالله تعالی د تاسو له همیشه نوي نوي پروګرامونه نوي د هر پروګرام تاسو ته عکاسي کوي. نو وطن چینل ضرور فالو کړئ، سبسکرایب یې کړئ. شاید فلم پروډکشن په ډیرو سختو حالاتو کې چې په هغو وختو کې به یو پروډیوسر یا هدایتګار به فلم جوړول یو ریسک بللی. دا په هغو وختو کې هم کتونکو ته د خوند فلمان ورکړي دي. د شاید فلم پروډکشن و دې خدمت ته په کوم نظر ګوري؟ عظیم بھائی ډېره ښکلې خبره دې وکړه. دا دور اوس داسې دی چې د فلمي انډسټرۍ لکه مطلب لکه جنازه وتلې ده او هغې وجوهات دا دی چې تا ته پته رسلی ماګانې ختمې دي، انډسټري نشته لکه. نو دا یو ډېره غټه خبره ده چې د سردار لالا زامن اوس هم لګیا دي د خپل پلار نوم دایم او قایم ساتي او تمام انډسټري په خپل لاس کې اغوستې ده او د هر فنکار قدر کوي او د ځان سره مطلب لکه د ځان نه جدا کوي. نو دا یو ډېره غټه خبره ده چې په دې دور کې هغه هم فلم راغی او د خپل پښتو عکاسي کوي او یعنې عوام ته د هغې انټرټینمنټ برابر میلاویږي. نو دا یو ډېره غټه خبره ده په دې دور کې. نو په دې باندې زه ارشد خان ته داد ورکوم، شاهد خان دلي هم داد ورکوم چې هغه په دې اوس هغه د عمر په غټه تقاضا کې دی، خو لکه بیا هم عوام یې خوښوي، هغه بیا هم هغه کردار د عوام دپاره کوي چې عوام څه خوښوي. نو چې عوام یې خوښوي نو هغه د هغو دپاره هغه کردار نباوهي او کوي. نو د هغو ډېره ډېره مننه چې د هغو په دې دومره مشکلاتو کې هم په دې دور کې د عوام دپاره یو ښایسته فلم جوړ کړي او عوام یې وګوري او پسند یې کړي. د ارشد خان په ډایرکشن کې یو نوی فلم د غټ اختر دپاره را روان دی چې دا فلم نوم دی چا کړم بدعمله. دې نوم ته په کوم نظر ګوري چې دا نوم څنګه نوم دی؟ عظیم بھائی دا نومونه چې هغه دي که نه داسې مخکې لکه لوپر او داسې دنیا فلمونه هغو کې ایښودي. دا نوم چې هغو کې ایښودی که نه دا د نننۍ په معاشره د دې معاشرې عکاسي کوي. یو سړی دې معاشرې ته ګوري چې نن سبا هر سړی لوفر دی، هر سړی بدعمله دی، نو د هغې په نسبتاً به دا کهاني هغو چوایس کړي او دا نوم به یې کېښودی او انشاءالله تعالی چې خلک به یې خوښ کړي. ولې چې هغو هم لکه ډېر وخت وشو په دې فلمي انډسټرۍ کې د هغو یو سوچ دی، یو ذهن دی او بیا د هغو سره ماته ته وي چې د هغو سره صرف واحد د هغو سره انډسټري پاتې ده، نور خو انډسټري ته الله حافظ دی. جی ارشد خان وړوکی اختر ته یو ډېر سپر هیټ فلم کتونکو ته ورکړي چې دا فلم و چرته خانه چرته فقیره. سپر هیټ فلم و، ډېرو کتونکو خوښ کړی. د یو ډایرکټر دپاره تر یو ښه فلم
بل ښه فلم جوړول څومره ګران کار دی؟ نو ښکلی ټوپیټ دی، ښکلی سوال دی وکړو چې لکه په منځ کې لکه 2 میاشتې تا یو دومره بهترین فلم د وړوکي اختر دپاره ورکړو، بیا एकदम هغې دپاره د بیا اعلان وکړو چې بھئی لوی اختر لم زه د عوام دپاره یو فلم جوړوم او هغه عوام ته بیا ریلیز کوم. دا یو ښه خبره ده. خو څنګه چې دې کسانو دا نوي نوي کسان نن سبا اغوستي دي ځان سره اصغر چیما داسې کسان یې اغوستي، پوه شوې که نه؟ نو دا لکه یو چینج دی. نو زما خو لکه مطلب ارشد خان بهي ته او داسې زموږ نور ملګري دي که نه، لکه لیاقت علي خان دی او شاهد عثمان صاحب دی، زموږ ټولو څه دا مرض دی چې په کراچۍ کې ښکلی ټیلنټ دی. کراچۍ کې ډېر ښکلی ټیلنټ دی، د راشي د کراچۍ فنکاران دی ویني، نو څه ځان سره د کراچۍ نه هم فنکاران والي، ځکه چې دا سټارټ په دنیا کې د کراچۍ نه کېښودلی شوی، دا بنیاد د فلمي دنیا بنیاد چې د کراچۍ نه کېښودلی شوی او دا بیا وروستو لاهور ته تللی دی. نو موږ هغې خپل وروڼو ته هغې خپل دوستانو ته دا لکه یو آفر کوو او په دې زما ډېر ملګرو زمانه کې لکړی ته هغو ته لکه دا آفر نه کوې چې لکه یار زموږ د کراچۍ آرټسټان هم چا نه کم نه دي ماشاءالله، یعنې شاید ستاسو په امید به برابر ځي. نو تاسو یو پیره د کراچۍ کسان هم وازمې او نوی ټیلنټ چې راولئ نو په هغې موږ خوشحالېږو او څه چې ورسره تاسو دا سینیر زاړه کسان یې نو نور هم ښایسته ښکارېږي، نور هم ګرمي. نو خیر دی، دا خو مطلب لکه سړی سره لږ کار یې بیا هغه فلمي انډسټرۍ کې ځای مقام خپل جوړوي او مقام جوړېږي په څه باندې چې لکه زه تا ته یو خبره کوم، سلطان رحي غریب داسې داسې کارونه کړي دي که ما ته د هغه وخت ته اریان شي او هغه بیا د شهنشاه په فلمونو شهنشاه داسې بدر منیر صاحب وړو وړو کارونه هغه سټارټ اخیستی او بیا هغه د پښتو فلمونو شهنشاه. نو داسې په کور کې نه زده کړي، خو دا چې په چا کې ټیلنټ وي او الله پاک هغه له یو شعور او دغه ورکړي نو هغه په خپله ښکاره کېږي. نو دا یو ډېره غټه خبره ده، ستا خبره چې واقعي دا یو ریسټ چې په 2 میاشتې کې بیا هغه یو بل فلم ښکلی ورکوي اختر الله. نو الله دې کامیاب کړي، زموږ دوست دی، زموږ ورور دی او زموږ د کراچۍ طرفه به موږ ډېر ښه سپورټ کوو او دغه شان چې دی فلمونه ورکوي موږ به هغه سلیما ته دې دپاره ځو، هغه فلم به ګورو، خپله ملګرو ته به آفر کوو چې دا فلم وګورئ، زموږ د خاطرې وګورئ، ځکه چې دا زموږ ملګري دي، که هغه ارشد خان دی، که هغه شاهد عثمان دی، که هغه لیاقت علي خان دی، که هغه جوګل دی، که هغه ارباز خان دی، دا ټول زموږ د زړه سرونه دي، زموږ د زړه ګلونه دي، دا زموږ د خیبر پښتونخوا ګلونه دي. یو ښه فلم تیارول خو د فلم ساز او د ډایرکټر کار دی. په یو ښه فلم کې د ښې کهانۍ ضرورت دی. په کهانۍ کې سسپنس څومره ضروري دی؟ په کهانۍ کې 2-3 خبرې دي. پخوا چې به زموږ فلمونه جوړېده نو په هغې فلمونو کې به هم سسپنس و، هم به پکې ایکشن و او د دغه دواړو خبرو نه به علاوه پکې کومیډي وه چې په هغې کې به یو هیرو سره ایکسټرا هیرو و چې هغه به هم د هغې فلم دریم هیرو دویم هیرو خو به یې خامخا و. که 37 لیاقت میجر صاحب الله پاک دې وبخښي، الله دې جنتونه ورکړي، هغه یو ډېر ښکلی کردار به کوو. دغه شانتې جعفر صاحب و، اقبال بخاري صاحب و، لیډا به ورته وي. نو دا هغه کسانو، لیاقت میجر صاحب هغه خپل وخت ډېر ښکلی اداکار و. نو زه ته چې اوس هم زموږ کسان دغه شانتې لږ ډېر کومیډي په هغې کې اچوي، لکه اوس نن سبا دي ځان سره شاهد خان بایدلي، کلاشنکوف ماما علي، کلاشنکوف ماما هم ډېر ښکلی اداکاري کوي او د هغو سره تواب سرحدي چې دی هغه هم ډېره ښکلې اداکاري کوي. نو دا کسان داسې دي. خو لیکن زه چې چند پروګرامونه ما وکتل نو زما ډېر خفه شو چې زموږ یو ویلن دی جانداد به هغه ما ډېر فریاد واورېد نو زما ډېره خفه شو. لکه زموږ انډسټرۍ والا هم دا پکار ده چې هغه د هغه سپورټ وکړي او هغه بیا راوچت کړي دوباره او د هغه سره لاس اخلاص وکړي. جانداد واقعي یو فنکار و. په ډېرو فلمانو کې جانداد د خپل فن مظاهره کړې ده، خو نن سبا غریب معذوره دی، بیماره دی. ته په دې حواله څه وایې؟ لکه څنګه چې عمران خان دپاره خلکو د شوکت میمون خانم د هسپتال دپاره خلکو شوګانې کړې وې او بیا د هغې بارې هغه ټکټونه خرڅ کړي وو، هغه پیسې ټولې په هغه هسپتال کې لګولې وې. نو داسې زه یم چې یو فنکار دوباره ژوندی کول دا زموږ د فنکار سړي کار دی، دا د حکومت پاکستان کار نه دی. هغه ځکه چې هغه زموږ نه لاس انځلي دي، خو هغه داسې کولی نو داسې به ولې و. رنګیله هم داسې په آخري وخت کې مړ کېدو، هغه رنګیله چې د هغه په زندګۍ کې چې د هغه چا په جړا نه ولیدلی، د هغه خوله به هر وخت د خندا او د مطلب د مزاحیه ټیپ به وه او د بیمارۍ په وخت کې د هغه هډوکي ښکاره شوي وو. نو داسې نه ده پکار او دا ډېره ښکلې خبره ده وکړه چې زموږ تمام فنکارانو دوستانو ته اپیل دی چې د جانداد څه چې په دغې خیبر پښتونخوا کې څومره فنکاران دي، لاهور کې دي، کراچۍ کې دي، چې څومره بیماري د هغو پوښتنه کوئ، د هغو تپوس کوئ زما وروڼو او دغه شان به د یو بل مدد کوو نو انشاءالله دا کاروبار به چلیږي. او که چېرې موږ داسې یو بل تپوس نه کوو نن به یو ځي سبا به بل ځي او ټول خلک به مطلب د دې شي نه نفرت کوي چې لکه دې خو د یو بل سره مینه نشته
نو بیا به دې زمونږ دپاره څه وکړي، د بل چا دپاره به څه وکړي. نو دا یو ډېره ښکلې خبرې دي. الله پاک دې پې ټول د عمل کولو توفیق ورکړي. ارشد خان په خپل ډایرکشن کې 4 نیمي کمپلیټ فلمان کتونکو ته ورکړي دي. اوس دا نوی فلم د غټ اختر دپاره تیاروي، چا کړم بدعمله، نو د ده به دا سکور 5 نیمې ته ورساړي. سنچرۍ به پوره کړي او که به نه کړي پوره. ښکلې خبره ده. 4 فلمونه ده ورکړي، 5 فلم یې لوی اختر له را روان دی او مزید هغه فلمونه راغی. د هغو انډسټري ماته ته وي چې د هغو په لاس کې ده، خو دا ټول قدار شي، خو هغو به هغه فلمونه راغی ځکه چې د هغو سره ډېر فنکاران چې دي که نه هغه مثال په طرف په تنخوا باندې دي. هغه دا اوس یو واحد اداره ده چې هغه د هغه خپله ملګرو خیال ساتي او ډېر غټ خیال یې ساتي، لکه وړکوټی خیال هم نه ساتي. نو دا د هر فنکار دپاره خوشاین خبره ده چې لکه بیا هم هغو د دې سره سات نه پرېږدي. نو هلته ښکلې فنکاران دي، ما ورته وي چې لکه دا سینچري څه چې ډبل سینچري به پوره کړي او موږ ولې مبارکباد ورکوو چې د اختر فلم راشي او هغه هم کامیاب شي. زموږ ملګري دي، زموږ دوستان دي، موږ به ورله دعا کوو. حسین خان وروره تا په یو سوال کې د کراچۍ ذکر وکړو، بیا د کراچۍ د فنکارانو ذکر وکړو. مطلب ته دا وایي چې فلم سازان او ډایرکټران صاحبان د پاکستان د انټرنیشنل ښار کراچۍ ته راسي او دلته د یو فلم روغ کړي او په هغه فلم کې د کراچۍ بهترینه فنکاران واخلي، نو دا به د کراچۍ حق ادا شي. او جی دا بالکل داسې خبره ده چې کراچۍ کې تا ته پته شو ډېره ښکلې سټوډیوګانې وې او هغه وخت د فلمین داسې دور و که نه چې هغه دور هم د فلمونو و. بیا دا دور داسې راغی چې دا لاهور ته انډسټري لاړه. نو موږ دا وایو چې دغه ډایرکټران او دغه فلم سازان دي په دې خبره باندې غور وکړي، د کراچۍ د خلکو هغه وړې اداکارانې دي وګوري چې په کراچۍ کې څومره غټ ټیلنټ دی. جنکو کې هم ټیلنټ دی، هلکانو کې هم ټیلنټ دی، بوډاګانو کې هم ټیلنټ دی، کومیډیان پکې هم دنیا شي کسان دي. نو دې راشي زموږ سره میل جوړ کړي او فلم جوړ کړي انشاءالله تعالی چې ډېر بهترین فلم وي او د کراچۍ حق به ادا شي، د کراچۍ عکاسي به وشي چې یاره زموږ د کراچۍ نه خلاف نه یو. موږ د تمام پاکستان حل فنکار اسوسیشن مطلب زما یو تنظیم و چې د هغې زه سربراه وم. نو حل فنکار اسوسیشن د طرف نه دا وایم چې حل فنکار کې ټول پاکستان راځي، نو په ټول پاکستان کې دې موږ هم شمار کړي، ځان دې پکې هم شمار کړي. موږ د دې دپاره دعا ګویو، دوی به زموږ دپاره دعا ګوي او زموږ د طرفه چې الله د دې د فلمونو ډېر کامیاب کړي. په آخر کې که د څه پیغام په ذهن کې زما وروڼو، زما دا یو غټ چې لکه بیان دی، لکه د خپلو ملګرو دوستانو دپاره زما دا یو غټ پیغام دی یو قسم لا چې ټولو نه مخکې خو د خپل مور پلار عزت کوئ او خپل 15 وخته لمونځ کوئ، په سچایۍ سره خپله مزدوري کوئ، د خپلو بچو خیال ساتئ. ماحول صحیح نه دی، ماحول چې دی ماحول جوړېږي د کور نه د ماحول صحیح و په پوره دنیا کې به صحیح. زه د وطن چینل چې څومره پرستاران دي زه هغو ته سلوټ کوم چې هغو موږ افورډ کوي، موږ سپورټ کوي. نو د دل نه د زړه د ګهرایانو نه او یو جهان مننه د هغې خلکو چې موږ ګوري، موږ سپورټ کوي. او بیا ستاسو ډېره جهان مننه چې تاسو په دې سرو غرمو کې په خلکو پسې ګرځئ او فنکاران راغونډوئ، بیا د هغو نه انټرویوانې الی. نو زه ستاسو د 2 چینلو ډېر غټ شکرګزار یم چې یو ستا وطن چینل دی او یو پاسون ټي وي دی چې هغه کې محمود خان صاحب دی زمونږ ملګری دی، دعا سلام دی ورسره زمونږ ډېر د وروڼو په شان دی. نو زه وایم چې لکه ستاسو چې څومره پرستار دي زما څومره پرستار دي، نو زما هغو ته ګزارش دی چې دا 2 چینل چې دي وطن چینل او پاسون چینل دا به لایک کوئ، سبسکرایب به کوئ او فولو به کوئ. یار د چا دپاره؟ د حسین دپاره. مننه. ګرانو کتونکو، له حسین خان سره هم ډېرې خوږې خبرې وکړې، تاسو به خوند باندې اخیستی وي او د ده زه یو جهان مننه کوم چې په دومره قیمتي وخت کې، په دومره مصروفه وخت کې زمونږ چینل وطن ته وخت راکړي او له موږ سره یو بله مرکه وکړه. ګرانو کتونکو، تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لوی بادار سپارلی یاسته. د خدای په امان.